د ننګرهار والي په مشرۍ د نظامي شورا د پریکړې له مخې د مومندرې په غوړکي سیمه کې د تهدیدونو د لمنځه وړلو، پوستو جوړولو او امنیتي ساحې د پراخوالي په موخه نظامي تحرکات ترسره شوي دي. په دې تحرکاتو کې د ملي اردو، سرحدي ځواکونو، ملي امنیت، ملي پولیسو، سیمه ییزو پولیسو او د سیمې ولسي پاڅون کوونکو ګډون درلود. د ننګرهار والي شاه محمود میخیل وایي د مومندرې ولسوالۍ غوړکي سیمې څخه د دې ولایت ختیځې سیمې له کلونو راهیسې تهدید لاندې وي. وسلوالو مخالفینو پټنځایونه جوړ کړي وو. پر پوستو یې د بریدونو سربیره د تورخم جلال آباد لویه لاره نامه کړې وه. ښاغلی میخیل وایي 3 ورځې وړاندې د دې ولایت د ختیځو سیمو امنیت ټینګښت په موخه مومندرې ولسوالۍ کې کمربند پراخه کړ چې له امله د دښمن ګڼ شمېر وسلې هم په سیمه کې پاتې دي. نوموړی وایي ابتدایي ارقام ښایي چې د دښمن نه 3 داشکې، 2 هوانونه او نورې ډېرې وسلې پاتې دي او درنه مرګ ژوبله هم ورته اوښتې ده. ننګرهار والي شاه محمود میخیل امنیتي ځواکونو مننه وکړه چې د کورونا وایرس سره د مبارزې ترڅنګ د امنیت ټینګښت لپاره کار کوي. ننګرهار ولسونو ته معلومه وه چې د ننګرهار شرق د غوړکي د سیمې نه د کلونو را په دې خوا تهدید لاندې وو. مخالفین بهرني ډلې به هره ورځ سړک ته راښکته کېدلې، شوکې به هلته کولې او هره ورځ به زموږ په پوستو باندې، زموږ په مراکزو باندې به دوی حملې کولې. نو دې دپاره چې دغه تهدید د شرق نه د ننګرهار نه له منځه لاړ شي، نو موږ هلته د کمربند د پراخولو دپاره تصفیوي عملیات شروع کړل 3 ورځې له مخه او اوس هغه آخري نقطې ته زموږ قواوې رسېدلې دي. د دښمن نه ډېرې سلاوې چې هغې کې داشکي دي، هوانونه دي، 82 راکېټونه او نور مواد یعنې اصلي چې کومې دي هلته پاتې دي او دغه سیمه تقریبا د پس د کلونو نه تصفیه شوله او زموږ د جلال آباد تورخم لاره به نوره هم مسونه شي. نو زه د خپلو امنیتي او دفاعي قوتونو باندې ویاړم چې د کورونا سره د مبارزې ترڅنګ د ننګرهار امنیت ته هم توجه لري او خپل امنیتي پلانونه ورځ تر بلې تطبیقوي. د 4مې لواء قوماندان برید جنرال محمد کریم نیازي او د سرحدي ځواکونو قوماندان برید جنرال محمد ایوب حسین خیل چې په سیمه کې دي وایي د جمهور رئیس په حکم یې د تاوتریخوالي کمولو په موخه د دفاعي حالت غوره کړي، خو د وسلوالو مخالفینو له لورې پې برید وشو چې په ځواب برید کې یاده سیمه د دوی له شتون څخه پاکه کړه. دوی ویل چې د یادو چاڼیزو عملیاتو پر مهال یې بېلابېل ډوله وسلې ترلاسه کړي او د مخالفینو جسدونه هم په سیمه کې پراته دي. پرسنل قهرمان نیروی دفاع امنیتی نظر به امر و هدایت مقام محترم وزارت دفاع و سرد رئیس در یک حالت مدافع فعال بودند که دشمن امی حالت نقص کرد و بالای پرسنل قهرمان سرحدی حمله کردند که 2 نفر از پرسنل قهرمان نیروی سرحدی جام شهادت نوشید. به مو خاطر ما بالمقابل بالای قرارگاه دشمن هجوم آورد پرسنل قهرمان نیروی دفاع امنیتی که موضوعهای مستحکم دشمنه که از سالها به این سود اوجه اینا موضوعهایشان بود. او موضوعها را پرسنل قهرمان نیروی دفاع امنیتی به دست آورد که مقدار زیاد سلاح ثقیله و خفیفه از دشمن به دست نیروی دفاع امنیتی افتاد که ما می توانیم بگوییم که 3 میل آوان دشمن، 4 میل داشکه دشمن، 3 پای دشمن، پیکای دشمن و جسدهای دشمن همچنان در میدان محاربه باقی مانده. تاسو ټول ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان د جمهور رئیس فرمان او د دفاع وزیر صاحب هدایت چې 201 سیلاب قل اردو له لارې ټول امنیتي او دفاعي ځواکونو ته په ختیځ کې را رسېدلی وه چې ټول امنیتي او دفاعي ځواکونه د خشونت د کمېدو په رابطه دفاعي حالت غوره کړي. هماغه و چې د سرحدي ځواکونو د 4مې لواء د ملي امنیت ځواکونو دفاعي حالت غوره کړی و. لله الحمد د ډېر باشهامته سربازانو بریدملانو د قربانۍ په برکت باندې موږ وشو کوی چې دغه نقطه د افغانستان د نظام د دښمنانو له وجود نه تصفیه کړو، تلاشي کړو. تاسو وینئ چې دا نقطه د ډیورنډ فرضي کرښې ته نږدې ده. په ډېر ماهرانه او تکتیکي شکل باندې موږ وشو کوی چې دغه مرکزونه د مخالفینو چې ډېر وخت نه دلته د افغانستان د ولس خصوصا د ختیځوالو د ولس په ازار او اذیت کې له دې نه استفاده کوله، دا مرکزونه فتح شول. دلته به د افغانستان
باعزته درې رنګه ملي بیرغ رپېږي او د افغانستان د نظام دښمنان به نور ونه شي کوی چې له دې ساحې نه د یو عبور وکړي او زموږ د ولسونو ارامه ژوند ارامه کړي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې موږ په دفاعي حالت کې وو. زموږ 2 کسانه باعزته ساتونکي چې هغوی هم دفاعي حالت غوره کړی و د دې لخوا نه د شهادت لوړ مقام ته ورسېده. هماغه و چې زموږ دفاعي حالت مات شو او مخالفین د دې ساحې نه موږ فرار ته مجبور. د امنیتي ځواکونو د قومندانانو همداراز وویل چې د وسله والو مخالفینو په برید کې 2 سرتیري هم په شهادت رسیدلي دي.